السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. تېره شپه په IPL کې یوه ډېره زبردسته خوندوره لوبه نندارې ته وړاندې شوه چې بنګلور لوبډلې بریا هم خپله کړه. د لکنو لوبډلې لپاره نوین الحق ډېر زبردسته بهترینه ښایسته بالنګ ترسره کړ. د خپلې لوبډلې په ګټه یې درې مهم لوبغاړي هم وسوځول. په بیټینګ کې یې هم ښه بیټینګ ترسره کړ، خو لوبډلې یې لوبه وبایلل. د لوبې څخه وروسته د ویرات کوهلي، نوین الحق او ګوتم ګمبیر ترمنځ جنجال وسو. ویرات کوهلي یو سینر او غټ لوبغاړی دی. شرم دی چې له ځوانو لوبغاړو سره خوله وهي او بد سلوک ورسره کوي. ځوانان به له ده څه زده کړي؟ تاسو وګورئ، نوین الحق چې کله بیټینګ ته راځي د ده تر پښو لاندې اور بل سي، خوله یې خلاصه سي او په سراج باندې د نوین د پارولو لپاره غږونه شروع کړي. په کرکټ کې د یو ټیم لوبغاړي د بل ټیم د لوبغاړو د پارولو لپاره ځینې پاروونکي الفاظ کاروي چې کرکټ کې اصلي جنگ بولي او عادي ګڼل کیږي. مګر قضیه کې کوهلي سپک کار کړی دی. کاش د ده خبرې خپرېدلی چې ټولو اورېدلې وای. په موږ افغانانو د هیڅ چا ښه ورځ نه پیرزو کیږي. ویرات کوهلي هغه لوبغاړی دی چې کله هم ورسره یو لوبغاړی جنجال یا داسې برخورد وکړي نو بیا د ویرات کوهلي له یاده نه وځي. کله چې هم برلاسه سي خپل بدل اخلي. که تاسو وګورئ د بنګلور او لکنو ترمنځ په لومړۍ لوبه کې هم د ګوتم ګمبیر او ویرات کوهلي ترمنځ جنجال سوی و چې تېره شپه ویرات کوهلي هغه بدل بیا د ده څخه واخیست. خو له بده مرغه د ګوتم ګمبیر تر څنګ نوین الحق هم د ویرات کوهلي سره جنجال وکړ. دغسې برخورد یې ورسره وکړ. ده ته په کار نه و چې دغسې برخورد یې ورسره کړی وای، ځکه دی په IPL کې نوی دی. په IPL کې تازه اخیستل سوی دی، ډېر ښه لوبغاړی دی. نوین الحق هم که وګورو د نړۍ په هر لیګ کې د بد اخلاقي کړې ده. د لوبغاړو سره جنجالونه کړي دي. د سریلانکا په لیګ کې د شاهد افریدي سره جنجال کړی و. همداسې په PSL کې او د نړۍ یو داسې لیګ به نه وي پاتې چې په هغه کې د نوین الحق جنجال نه وي کړی. ویرات کوهلي بیا داسې لوبغاړی دی چې کله ورسره یو لوبغاړی داسې برخورد یا جنجال وکړي بیا نو دی خپل بدل اخلي. کوهلي هغه لوبغاړی دی چې د استرالیا د یو توپ اچوونکي سره هم جنجال کړی و. د استرالیا توپ اچوونکي د ده وکټه ترلاسه کړه. بیا کوهلي ورسره په جنجال سو. بیا وروسته په خبرو کې وویل چې ما او تا هر وخت په لوبو کې سره مخ کیږو. بیا به نو زه تا ته معلوم سم چې زه ستا پر وړاندې څنګه لوبه ترسره کوم. بیا موږ تاسو ډېر مثالونه لیدلي دي چې ویرات کوهلي هر وخت د هغه پر وړاندې مخامخ کیږي او جنجالونه کیږي. د ګوتم ګمبیر سره هم د کلکتې رئیس دا جنجالونه روان دي. نوین الحق ته په کار نه و چې د ده سره یې خوله وهلې وای، د ده سره یې جنجال کړی وای. نوین الحق هم باید داسې ولوبېږي لکه نور افغان لوبغاړي راشد خان، نور احمد لکڼوال چې ډېر په سړه سینه لوبېږي، خپل لوبې کوي، د چا سره جنجالونه نه کوي. دا به د افغانانو لپاره هم خیر وي، د ده لپاره به هم خیر وي. جنجالونه موږ ته فایده نه کوي، ځکه موږ افغانان په هر ځای کې د خلکو د خولې څخه بدنامه یو، خلک مو بدنامه بولي. نو خپل ځانونه به خپله ثابتوو چې موږ د دنیا او ډېر ښه اخلاقمن خلک یو. لوبه ډېره خوندوره ترسره سوه. پیچ د سپینرانو دپاره ډېر ښه جوړ و. سپینران ډېر ښه کې وځلېدل. د سپینرانو تر څنګ نوین الحق هم ډېر ښه بالنګ ترسره کړ. په دې پیچ باندې دومره منډې هم نه کیږي. د ګجرات سره په لوبه کې هم ډېر کم هدف ټاکل سوی و. نن ورځ هم یوازې 126 منډې په سوي دي. ریال چیلنجرز لوبډلې لومړی بیټینګ ترسره کړ. په ټاکل سوو 100 اورونو کې د نوو لوبغاړو په سوځېدو سره 126 منډې هدف وټاکي. پاپ ډوپلیسي 44، ویرات کوهلي 41 او دنیش کارتیک 14 منډې وکړې. د لکنو لپاره بیا نوین الحق ډېر ښایسته زبردسته بالنګ ترسره کړ. په 4 اورونو کې 13 منډې ورکړې، 3 لوبغاړي وسوځول. راوي بنشوي په 4 اورونو کې 21 منډې ورکړې، 2 لوبغاړي وسوځول. امیت میشرا په 3 اورونو کې 21 منډې ورکړې، 2 لوبغاړي وسوځول. لکنو لوبډلې د 126 منډو هدف په تعقیب کې توپخانه پیل کړل. د لوبې په 19.15 اورونو کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. یوازې 108 منډې جوړې کړې. په 18 منډو یې دغه لوبه وبایلل. د دوی لپاره ګوتم تر ټولو ډېرې 23 منډې جوړې کړې. امیت میشرا 19 منډې جوړې کړې. کرنل پانډیا 14 منډې جوړې کړې او نوین الحق په 14 بالونو باندې 14 منډې جوړې کړې. د RCB لپاره به جوش هیزلیوډ او کیرن شرما 2 وکټې ترلاسه کړې. میکسویل 1 وکټه ترلاسه کړه. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست پوپل سپورټ در سره سبسکرایب کړئ. په فیسبوک کې پوپل نیوز در سره فالو کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.